السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. مجید قرار صاحب چې د اشرف غني خاص کس و او ډېر درته نږدې و او هر وخت طرفدار و پر اشرف غني یې نیوکه کړې ده او د ده پسې یو شعر ویل دي چې دی پاکستان ته ځي په هغه باره کې. نو دوستانو راځئ په ګډه دغه شعر راسره واورئ. که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب په چینل کې نه یئ زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې خوندور معلومات تاسو ته موږ در ورسوو. وای ګل غني بورا غني بلبل غني بابا غني ګل غني بورا غني بلبل غني بابا غني خلګه تبا کېږي تا ته نه درځي پروا غني خلکو په رښتیا د وطن پالو مینه درکړله خلکو په رښتیا د وطن پالو مینه درکړله تا چې دې پاچاهي کړه ستمې ته ورپشا غني تا دې باچاهي کړه ستمې ته ورپشا غني نن به د غازي امان الله خان د هیلو کوډ یې بله ورځ به بیا د لنډغرو یې اشنا غني وایي چې اسمان ته د ختلو لاره نشته خو ډېر پکې جوړ کړي دهلیزونه د هوا غني یوه پروژه دې درې ځله افتتاح کړله کار دا ستا پرې جوړ شو پروژې دې د پخوا غني هیره دښمني شوه د شهید وینې لمدې دي له درومې پاکستان ته د باجوه په میلمستیا غني ور یې کړه رخصت د یوه نسل لنډغرو سل نسله یې بېرته په نظام کې کړه بسیا غني ټول یې را په کور کړل ماینان او رئیسان یې کړل چېرته چې وزګار وه د یورپ او امریکا غني هر یو سفارت ته چې سرونه ور دننه کړو سم ته وایه چې کور د لنډغرو د ماما غني ښه سره پوهېږو چې خبرې خو همدغه دي بېرته یې راواړوو له شرمه په خندا غني. نو دوستانو دغه شعر مجید قرار صاحب پر خپل فیسبوک پاڼه باندې نشر کړی و د اشرف غني په باره کې دا په دې نشر کړی و چې مثلا دی پاکستان ته تګ کوي پاکستان ته ځي او د پاکستان هغه درخواست او هغه بلنه یې منلې ده چې عمران خان ورته ویلي و چې راسه پاکستان ته. نو دوستانو کوم چېرې دغه ویډیو خوښ شوي دا ویډیو درسره لایک او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ.